د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 24مه نیټه د کابل کندهار لارغندۍ څخه تر دراني بازار پورې لویې لارې د قیر اچولو پروژه پرانیستل شوه. لارغندۍ څخه تر دراني بازار پورې سړک 27 کیلومتره اوږدوالی، 11 متره پلنوالی او د 580 مترو په اوږدوالي دوه لوی پلونه او 18 پلچکونه لري چې شاوخوا 1 میلیارډ افغانۍ لګښت پرې راځي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د کابل کندهار لارغندۍ څخه تر دراني بازار پورې لویې لارې د قیر اچولو پروژې پیل په اړه د هیوادوالو مثبت او منفي نظرونه او وړاندیزونه څېړلي ورزولي دي. د ارزونې پایلې په ډاګه کوي چې هیوادوال دا اقدام د اسلامي امارت یوه ستره اقتصادي لاسته راوړنه بولي او وایي چې د دې لویې او ترانزیتي لارې په جوړېدو سره بله یوه لوري د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي او شته ستونزې به ورسره پای ته ورسیږي او له بل لوري به سوداګري پراختیا ومومي. خلکو په خپلو نظرونو کې دې ټکي ته هم اشاره کړې ده چې په تېرو 2 کلونو کې د اسلامي امارت پروګرامونه او هلو ځلو ته ځیر شو، ټولې پروژې اقتصادي دي او په برکت کې د هیواد اقتصاد پرمختګ کړی دی. د کابل کندهار لارغندۍ څخه تر دراني بازار پورې لویې لارې د قیر اچولو پروژې د پیل په اړه هیوادوالو په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپل نظرونه څرګند کړي چې په ټولیز ډول یې شمېر 2449 ته رسیږي. د دې نظرونو له جملې 2140 مثبت، 242 منفي او پاتې 80 سالم وړاندیزونه دي. د هیوادوالو د مثبتو نظرونو سلنه 80 ته رسیږي چې دا په دې دلالت کوي چې خلک د اسلامي امارت له لوري د پیل شوو پروژو هرکلی کوي او دوی د اسلامي امارت له لوري ترسره شوی هر اقدام په جدي ډول څاري. همدارنګه منفي نظرونه 10 سلنه او پاتې 3 سلنه یې وړاندیزونه دي چې حکومت ته یې د کارونو د لا بهبود په موخه وړاندې کړي دي. موږ دلته د نمونې په ډول د ځینو نظرونو را اخلو. جانان جانان افغاني